یو روایت کې داسې راځي اگر که سند کې د علماو خبرې شتې چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وفات کېدو او کلمه یې نشو ویلی کلمه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خوا یې لاړ بلال رضی الله عنه ورسره و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو یې خفه یې کسی دې بچي نه نو هغې داسې اشاره ورکړه چې هغې نه ښکارېده چې او ده نه خفه یم هغه د خفګان د لاسه هغه ته کلمه نه نصیب کېده مور ترې خفه وه نو په زنکدن کې ورته کلمه نه نصیب کېده نو اوس دا مور څنګه راضي کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل بس صحیح ده نو چې الله به یې اور ته واچي چې څنګه یې د اور ته ووایي نه نه زه ترې راضي یم او چې دا یې ووایي چې زه ترې راضي یم نو هلته هغه کلمه ووایي دا خو ځان له مسله ده چې دې جنه د مور اهمیت معلوم شو خو دې حدیث کې دا مسله ده چې مور پلار په دې نه راضي کېږي چې دا بچی دی جهنم ته لاړ شي خو د دې دپاره محنت لږ خلک کوي که زه تا نه هم دا تپوس وکړم چې ته دا غواړې چې ستا بچی جهنم ته لاړ شي یو ما ته نه وایي چې او زه غواړم نو محنت خو یې د هغې دپاره ونه کړو دې بچي ته خو دې دین ونه ښو دې بچي ته دې الله ونه ښو دې بچي ته دې پیغمبر ونه ښو دا بچی دې د دیندارو سره کښېننو دا بچی دې په مدرسه کې داخل نه کړو په جامعه کې دې داخل نه کړو څنګه ته وایې چې زما سره د بچي د آخرت غم دی نو دې آیت کې دا دی چې یقیني تاوانیان څوک دي څنګه تاوانیان شي چې ځان وبیلي او خپل اهل و عیال وبیلي دا یقیني تاوان دی الا ذلك هو الخسران المبین خبردار الله وی دا ښکاره تاوان دی دکې شک نشتی دا ښکاره تاوان دی د دې نه اخوا بل تاوان شتي نه د دې نه اخوا بل تاوان نشتی چې یو سړي اهل او عیال او ټول دې په تاوان کې پرېږدي او هغه په خپل هم په تاوان کې پرېوځي الله دې ته موږ ساتي